دغه کسان پلار مرتد نه وای، دیتا خمینی مرتد نه وای، دیتا خامنه‌ای مرتد نه وای، دیتا 12 مرتد نه وای، د رسول الله صحابه وته بری مرتد نه وای. ما سره خبرې وکړه، ما توهین وکړه، جواب دې کوم، ما توهین وکړه لکه سپی ټول ورځ صحابه او خواته ورغاپي یا سپی د صحابه خواته مغاپه. ما هغه سیب ان شاء الله یعنی سمي خبرې بکوي او که کنزلي کوي اوس لا شروع سه نه کنزل نه کوم، ته د مجبرول کوي کنه، ته خپل خبرې ته باسي دمه اور کوي چاته غوږ نه شي یا پلانکای دی بسنکای دی کتابونه د اچي وسی تاسو وی و خبره د زړه سره وکړی. تاسو عقیده دا د رازغه مهمه خبره ته براتو چې صحابه او د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله وکړه او غي وهله د علي رضی الله عنه د فاطمه رضی الله عنها دفاع ولي ونه کړله. خواندا خبره ته کوم کس زن ملایم ایتو مخینمو کتابونه شو ته بور کړی دی 55 کنه ایدی ز خپل عقیده ته جواب دی کوم کنه یو خو ته خپل مطالعه کړی وي ته دا خبره کوي چې زه تاسو مجبور کړی یم دلته په براډ کې نوسم صحیح ده کسا جواب وکړه جواب ته درسم ته دا خبره کوي چې یاره زه تاسو مجبور کړی یم تاسو توحید مجبور کړی یم دغه ځکه زه نوسم ته یې متوحید نه مجبور کړی کاری صاحب تو خپل کتابو مطالعه کړی دی ته اوس ځون ثابتوای نشي صحیح ده کسان دې تو خپل کتابو غلط ثابت کړي تو خپل کتابو مجبور کړي چې د څه په ځابي وي چې موږ خپل دین خلکو نیو من خو معنی نشي اوس جواب دی کوم صحیح ده یا دې جواب وسواوره دې جواب وسواوره جواب دې بنکه دا حسینیات نه دي وسواوره په موږ دې تور ولګه وس جواب واوره الحمدلله نه تو څنګه کوي کنه وګولینه کارو باندې ملري کارو باندې ملري ساقي جان وګولي ساقي جان و جواب واوره سوال دی وکړو جواب واوره الحمدلله موږ ثابت خلق څوار لسو کاله مو ځان ثابت کړی دی ما ابو بکر ځان ثابت کړی دی ما عمر ځان ثابت کړی دی ما عثمان ځان ثابت کړی دی ما علي ځان ثابت کړی دی الحمدلله موږ ثابت کېدلو ته ضرورت نه لرو. یاو دوم تاسو چې کله په علمي میدان کې دروغ وایسته او تاسو ته همیشه دروغ ویلي دي د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې 2000 مسلمانان دلته ناسي مسلمانانو د تاسو خلاف ثابت کړه یو عقیده د اهل بیت خلاف ثابت کړه یو عقیده د اسلام د مبارک دین خلاف ثابت کړه ټولو مړو زندو اغاګانو ته د چیلنج ده کاری صاحب اوس جواب راکړه اوس بل خواته مزه یا علی رضی الله عنه د فاطمه رضی الله عنها دفاع ولې نه کړي مهرباني اندر جواب ته درڅم قسم مخ ته وسیلم چې نه مطلب سټډي مشته خو بیا مخبل او قدرمن علماء او ناشیاو علمدینونه زه ته سر سلام کوم چې وسیله لګیا د خپل دین خدمات کې نه بدالین ما پریدو نه بد علی ولایت پریدو قیامت پروت قیامت پوری بدغه غنی مراون صراط المستقیم باندې صراط المستقیم نه مراد علی علیه السلام دی اوس ما جواب اوره ته دا غوای چې کله د مرتد راغلو د زهرا کور ته صحیح ده ګوره کړي بالواري توهین وکړل مرتد د 12 ده بل خواته بنځي د صحابه او توهین ته بنځي مرتد د 12 کړي بیا توهین وکړل بیا د توهین وکړ بیا به خدای کویل بیا به هغه جرله به در په شرابه سم کسا زد چونه یایم زد جواب درکوم کسا جواب کسا دلته ګوره په سلګونو شیا ناشتي بیا به داسې نه وای چې قاری صاحب د 12 توهین دی ولي وکړل والله چې د صحابه او توهین وکړي بیا به د خدای کویل له ټولو نه څرمنه درته را باسمه صحابه او توهین ته بنځي د سړی دی زوی د انسان دی زوی دومره انسانیت په ځان کې پیدا کړه که هندو اسلام خو نه لري اسلام خو نشته در سره د هندوانو په شکل خبري وکړه جواب راکړه زور درا ولګاوه جواب در کوم زور درا ولګاوه تو ته بل کاست لون دي چې لږ ډیر کو چې کته در نه رمو آسکا هغه کاست کله تو راس کو تو نه پښتنه وکا چې چوغي هغه د سیمپل جواب سره د ما کار مال تاسو سره کار دل شي یو سره می کار ده تاسو سره می کار ده وای نشي کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دي صحابه کو زوم دي نور وخت نه در باندې ځای کوم جواب را کوي کنه جواب کوم علي رضی الله عنه ولي دفاع ونکړه د فاطمه رضی الله عنها خو کسا ته دا خبره کوي چې ته توهین کړې مساله توهین نه کړې چوغ ویلی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چای ما جگر ټوکړه ناراض کا هغه خدای ناراض کو نه هغه ناراض کوم چې زه ناراض کوم هغه خدای ناراض کو چوغ راغلی هغه مونږ نه پیژندو چا یا ته زهرا بیبي ته zarar رسولې یو جواب در کوم
اوس جواب واوره جواب راکړه. مطالعه شته تو خپل ځون غلط ثابت کړي خو جواب یې کوم اوس واوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کتابو کې مطالعه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی السلام ته وصیتونه کړي کنه وکړي څه ګوره مونږ به تو ډیر مصیبتونه راشي مونږ به تو باندې ډیر تکلیفونه راشي ګوره هغه د وخت حکمرانو په خلاف ته توره ونه باسي کتره دو بسلام نو دغه نه په زمانه کې اخلاص شي یاد وساته که هغه وخت کې دغه حکمرانو په خلاف مولا علیه السلام توره وبسلې وي نو کسان د نن به تاسو مخای د برادو کې پوښتې دغه دوی نه بیا نه وخلو شي مولا علیه السلام به خلک یې هغه مولا د مانوي څه وخت په حکمرانو په خلاف توره وبسلې وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وصیتونه و هغه وصیتو په مطابق عمل کړی دی ته دغه ما چې رسول الله علیه السلام کور کې وو به توره ویل نه وبسله به پلانکا ویل نه کو زور خو لګوای نشي خپل کتابونه ته ځون ثابت کړي غلط بلاګیاوي کسان دي د علي رضی الله عنه د دوی په کتابونو کې د الله بد سی بغض ور سره کوي ځکه د فاطمه رضی الله عنها دفاع نه د کړی دا رسول الله وایي زه نه وایم د دوی په کتابونو کې ما دا کیمرا راغټه کړی اوس وګ راته ونیسي زه ته خپل په خپل مذهب کې د زه ملا کړم او معتبر کتابونه دي واره متماخيه نه کس صبر کول داون ورسه بیا خبرې کوه زه دې جواب درکړم ورسه وړه خبره دی خیر پلیز وړه خبره نه سي ما خبرې خلاصې سي ما خبرو کې مرز مسلمانانو زکاری صاحب خبرو ته غوږ کېده چې کوم خبره امام رضا علیه السلام ده دا مسند امام رضا علیه السلام ده ټول مسلمانان راته غوږ سي دی خلقو د امام علی رضی الله عنه څومره توهین او سپکاوی کړی ده ای غیرتمن او شیو ای که رښتیا په زړه کې له اهل بیت سره مینه او محبت لري د تاسو په کتابونو کې الله جل وعلا له علی رضی الله عنه سره بغض کوي دی الله بد یسی بد جنی راضی دا زه نه وایم دا رسول الله وایي صلی الله علیه وسلم دا مسند امام الرضا ده در سره نوٹ کړئ د دې مسند امام الرضا علیه السلام دوم جلد 380 صفحه ده الصدوق شيخ صدوق باسناده عن الرضا عليه السلام عن ابيه عن ابائه امام الرضا علیه السلام لخپل پلار امام نه روایت کوي هغه لخپل پلارونو امامانو نه روایت کوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل إن الله عز وجل يبغض رجلا بشك الله جل وعلا بغض لري لأغسر سرا سيدخل عليه في بيته سيد كور ترانا نوزي ولا يقاتل او دای جګړه ور سره ونکړي دا دي زلي خضر ته تشریح کړم سي سر مخلاصي دا خلق وای صحابه راغلل د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله وکړه علي رضی الله عنه په کور کې ورته ناسو وس رسول الله څه وایي د په کتاب کې امام وایي امام قول عليه في بیته چې هغه سړی د کور ته رادننه سي ولا یقاتلو او دی جګړه ورسره ونه کړي یعنی یو څوک حمله در باندې وکړي کور ته درته راسي په ښځه دې حمله وکړي کور ته درته راسي او ته جګړه ورسره ونه کړې د الله دا سړی بد یسي د دې خلقو په مذهب کې علي رضی الله عنه د الله بد یسي بد جنې راځي ځکه د فاطمه رضی الله عنها دفاع نه ده کړې یو کتاب دوم کتاب دی واوره دا تهذیب الاحکام ده په اصول اربعو کې معتبر کتاب ده په اصول اربعو کې معتبر کتاب تهذیب الاحکام ګوره یو دقیقه یو وخت درکوه متلواره ولیکه یو وخت درکوه دا روایت راځي عن جعفر امام جعفر عليه السلام عن ابيه امام باقر عليه السلام نے روایت کی قال ان الله لا يمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل دا يمقت دې معنی څه شي ده یعنی تر ټولو سخت رین سي دي الله بدیسي
شدیدترین چې د الله بد دي سي هغه څوک داسې کور ته یو څوک ورسي او دی جګړه ورسره ونه کړي. تهذیب الاحکام دوم کتاب. اوس ښه د تا په کتابونو کې علي رضی الله عنه د الله بد یسي ځکه له فاطمې رضی الله عنها دفاع نه ده کړې. د تا په کتابونو کې رسول الله وایي امام معصوم دی وایي چې علي رضی الله عنه د الله بد یسي الله بغض ورسره لري له فاطمې رضی الله عنها دفاع نه ده کړې. زه اوس د تا خبر ومنم که د امام خبره ومنم مهرباني وکړه. خب ته تش ولې یا زه لا ډک یم دای درته ډک یم تر دا 2 شپږ دلایلو درته ډک یم. تشماشي ته د یو 2 ګلونو لپاره خال د 60 تواسیر د ګلونو ګټه دا د بیمه کو څه خبرې سوال مرز بنورم در باندې لګی که خدای کې ویل دا ګلان بنورو مرز در باندې لګی ته د تا ګلانو دلیل میدان ته راسه اهل بیت ته راسه و قربانه کدي سما میدان کې مو پاتې دی میدان کې مو پاتې مسلمانانو دنیا ته به مو خیمه ستا وزي علي رضی الله عنه خبره مانی دی رسول الله خبره په خپل مذهب کې مانی او که په ډوزو په اغاګانو په سری ګرځي راسه مهرباني وکړه. علي رضی الله عنه ول دی الله بدیسي مهرباني دی تا په کتاب نو تاسو خبرې ما کو بس مو کدي مسله تاسو کولش کسه ته مخدواله وی دي کنه تلک خپل سار روز کا تاسو هغه عرب جاهل تاسو نه قرانونو کې ته هغه شی دي تاسو دین تماشا کړی دي مدین باندې الحمدلله عملی نه ما ولا دوزي ما ولا چی نه نه په باندې ورکو دین باندې چیرې زه علي رضی الله عنه دی الله بدیسي دی تا په کتابونو کې څنګه علي رضی الله عنه دی تا امام وای بدی الله بدیسي ځکه د فاطمه رضی الله عنها دفاع نه ده کړی. ته په غول خوراک لګیای ته دغه منګړت چونه نه امام دی غول خوړلی دی امام دی غول خوړلی ته په غول خوراک لګیای دا یا کوم کتاب زه درته وایم امام جعفر صادق علیه السلام وایي موسی الکاظم علیه السلام وایي او رب دې په سترګو ړوند کړه کتاب دې درته ښکاره کومه امام دې درته ښکاره کومه زه نه درته وایم امام دې درته وایي کتاب دې درته وایي. تاسو تاسو خپل کسان څنګه جوړوي تاسو ویډیو جوړوي دغه کې د سجل کې نوي تکله دره بدنام شي دره بس یو غاټه د وخت خلکو نه د ګلون د غره ټول کې نور کسان د کنه په لوی لمو د کسان دی کنه چې شیا د شي کوم د په لوی لو کسان د تاخير اول نه ونی تاخير پورې خپل دین باندې قرباني ورکړي دا بیچاره وس د دې ډبا چیرې خيزي د ما د ګلانو غم په ساخیستلې مسلمانانو خې د زړونو ورو دردوي خې د زړونو ورو دردوي کتاب ته دی راځي کدي کوز کړم ته اوس په ګوره الحمدلله د مو خويندې متعانه کوي تاسو په کرایه ورکوي د مو مېندې متعانه کوي تاسو په کرایه ورکوي په متعه کې په کرایه اوس په کتاب درته راواخلم د تاسو لپاره جایزه سي خور مور لور خزر ټول په کرایه ورکړي دی ورځي سي 50 روپۍ 100 روپۍ درته وګټي هغه خواته مزه سي بیا دی برابر ومه هغه خواته باندې سي تا کتاب دی ما په مخ کې پروت ته دی په خور په مور په لورو په زنانه و نه شرمېږي په کرایه ورکوي ما ته بیا دی ګل پیغور راکې سي خلق ګل درته راولي ګل خو ګلاب ته خلق ولي یو څوک سي ګل وي مسلمانان ورته ګل راولي یو څوک سي زړه لري مسلمانان زړه ورته راولي یلا بندگان هغه خواته مته ساقب جان سي تا کتابونه لمانه پټ نه دي په غزا کې بیا سرمنه درنه باسمه دا دي تا کتاب وس رښتیا وایي که دروغ وایي مهرباني وکړه دی خواته راسه کمزوري ما خیا میوټ ما لگاوا د نیبر یوم میدان مرتواله د بچیا ډیټه مکړې نه تو په ګلونو ز کامیابی کیږي نه تو په شیرونو کامیابی کیږي خدای وا خبره مکول کاروره تی خور مور خبره کوي کنه قسم د روشا اسلام کی بوکس تی تو خور مور د ګاډي کی خاله دا وسبلاده ورزلارسه زلارسه